دوستانو سلامونه او شوه. نن زه غواړم د پخلنځي پروګرام د سیند په غاړه تاسو ته وړاندې کړم. موږ راغلي یو دلته، البته زه او د ژوند ملګری مې موږ راغلي یو د یو څه وخت په مخه دلته په تفریح باندې د سیند غاړې ته، او نو ما ویل چې دا هفته هم زه تاسو ته باید خپله یوه ویډیو په پخلنځي کې تقدیم کړم. نو د یو سیخي کباب طریقه به زه تاسو ته در وښوم. دلته موږ ما راخیستې ده د پسه غوښه ده چې دا باید څنګه اخته شي. د پسه د غوښې کباب چې ده، تاسې باید غوښه میده میده ریزه کړئ او ورسره مالګه، کورکمن ور اچوئ، خوښه مو لیمو به، ووږه، پیاز او لږ سمستې او حتما غوړي ور واچوئ. که زیتون غوړي ور اچوئ، که د مایع غوړي ور اچوئ، په دې سې غوښه ورسره نرمه کېږي او هغه بوی هم د کباب په دې کې ډېر خوندور کېږي. نو ښه اخته کېږي غوښه، ښه پسته بیا راځي. نو که یو څو ساعته مخکې اخته کوئ، که یوه شپه مخکې اخته کوئ، نو غوښې بیا ډېر کباب ډېر خوندور راځي. دا هم د سیخي کباب کومه طریقه چې موږ یې په کور کې کوو. او د اوبو په غاړه به دلته په د ناروې کې د مې له میاشتې نه د سپتمبر تر میاشتې پورې حکومت اجازه نه ورکوي چې څوک ډېر زیات اور بل کړي، داسې د اوبو په غاړه لا بل کړي په ځنګله کې اجازه نشته، چې ګرمي ډېره کېږي په ګرمیانو کې، په دوبي کې هېڅکله هم په دوبي کې ګرمي کمه وي اجازه نه ورکوي. البته دا چې د کوچني ګرین اجازه بیا ورکول کېږي چې څوک ته وغواړي داسې کوچنی منقلک کې اور بلولی شي. دوستانو پوهېږئ دا اوس دلته تاسې وینئ لمر ځلیږي او دلته لمر ځلیږي، شنې ونې، مست اوبه را روانې دي. څه غږ یې ده، دا غږ یې ډېر زیات خوند کوي. دلته د شپې دلته موږ ته چې دا د اوبو غږ راځي، یو عجب خوند کوي. نو که د ما غوندې په طبیعت مین یاستئ، تاسو به له دې ویډیو نه ډېر خوند واخلئ، ډېر لایکونه به ورکئ او راته وبه لیکئ چې که چیرې خوښ یې چې کله کله بعضې وخت د پخلي پروګرام تاسو ته داسې په یو ښکلي طبیعت کې وړاندې کړم. او بیا ناروې خو ډېر ښکلی طبیعت هم لري. دا خو لا موږ دلته د کور ته نږدې یو منطقې ته تللي. دلته تاسو وینئ لیدونکو، دا سپوږمۍ او هاخواته لمر، دا د اوبو د وطن جوړ کړي چې امن و امنیت یې د موږ د وطن طبیعت خو بیا نو بل بېل خوند لري. او هغه زیړ کور وینئ، دغلته دوی ورته هیته وایي، دلته موږ اوسېږو او د شپې چې دغه د اوبو غږ راځي بل خوند کوي، باور وکړئ. د اروپایان چې ده په ناروې خصوصا ډېره زیاته په ژمي خو یخه ډېره یې ډېرې پټې پټې واورې، خو دوی له هغه واورو کې خپل خوند او خپل استفاده کوي. په واورو کې دوی داسې لرې لرې جویو ته ځي، دوی ورته هیته وایي، دغسې کوډېږي په دغه نیسي په کرا باندې، بیا هغه لا یې چا څخه خپل وي د دوی خو شوی سیکي زده یي، بیا نو سیکي پکې کوي او راځي او دلته مایان نیسي. اوس هم دلته ما ورځې پام همدغه سړی دغه رښتیا دغه وینئ تاسې اول دغه په دې کښتۍ کې یو ناست ده، دا پوهېږئ دا مایان نیسي، کبان نیسي، دلته دا کبان نیسي. البته کبان هم چې څوک لیسانس ولري هغوی ته اجازه شته او دې اوبو کې یوه ریش ده، دوی ورته وایي لاکس مایان. دا دلته په ناروې کې ډېر خوندور او ډېر قیمتي مایان دي، هغه په دې اوبو کې شته، چې خلک ډېر دي. لیدونکو ډېره کوچنۍ ولمه یو وخت مې په یاد ده، سالنګ خواته تللي وو او ډېر سخته د اوبو غږ ورڅخه ډېره زیاته، هغه ته ډېره خطرناکه وه. نن چې مې دې اوبو ته کتل، د ماشومتوب وخت یې راپه یاد شو، هغه ډېر خوندور دی.
دلته پاس یو پل ده، په دې پل باندې بیا خواته ځنګل خواته سړی تېرېدی شي.